د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ لاسو ډیرو مهمو وروستیو خبرونو ته. حنیف اتمر د افغان سولې په اړه نن له خپل پاکستاني او ترکي سیالانو سره ګوري. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان د حمید تهذیب پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل چې محمد حنیف اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي. د ښاغلی تهذیب وایي په پام کې ده په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پایل، د سولې بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیې د ونډې او همداراز د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث وشي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24مه نیټه په استانبول کې یوه مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړ. ترکي چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. د افغانستان هوایي ډګرونو کې د نشي موادو قاچاقبران ونیول شول. د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو قاچاقونکي ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت کارکوونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل یې هند ته یې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کېدل. کابل ښار کې 80 متعدین د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته یوړل شول. له کابل ښار څخه 80 معتدین راټول او د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتدینو د ابن سینا په نوم د معتدینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطاني ازادي راډیو ته ویل د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست د پولیسو په همکارۍ 80 معتدین په 8مه ناحیه کې له مرجان ټپې څخه راټول او د درملنې لپاره یې د ابن سینا روغتیايي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل ده چې معتدین د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته وړل کیږي. پنجشیر کې د 50 کیلوګرامو چارسو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر ولایت پولیسو په 2 جلا عملیاتو کې د 400 د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چارس چې په یوه ټونس موټر کې په بار شوي وو په پام کې وه چې له پنجشیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي. د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چارس په یوه سراچه موټر کې داسې مال ونیول شول چې په پام کې وه ګاونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور 2 موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. بلخوا ننګرهار کې 2 تنه د 4 کیلوګرامه نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ننګرهار ولایت کې د 2 قاچاق کوونکي داسې مال ونیول شول چې تر 8 کیلوګرامو ډیر نشي مواد قاچاق کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قوماندان جمع ګل همت رسنیو ته ویل چې دا مواد له یوه ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې وه چې له هېواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. امریکا د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي. د امریکا پوځ په پام کې لري چې د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قوماندان جنرال کینت مکینزي پرون پنجشنبه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماع غونډې ته ویل چې دا د تدبیر به له افغانستان نه د امریکا او نټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 13 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپټمبر 13 بشپړ شي. په همدې ورځ د نټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ هم اعلان وکړ چې نټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستان وباسي او اوس مهال د امریکا 2.5 زره او د نټو شاوخوا 7,000 سرتیري په افغانستان کې دېره دي.
د بیرال لینز وایي د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت چمتو شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د بیرال لینز چې قطر کې له ښکېلو خواو سره له څو ورځو خبرو وروسته بیرته کابل ته راغلی وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هلو ځلو کې ځنډ رانهوالي. اغلی لینز همدارس ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلهپسې خبرو له لارې په دې هیواد کې تلپاتې سوله وشي. روسیه وایي افغانستان کې د ناټو ماموریت ناکام و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه د ناټو امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت ناکام و. په اعلامیه کې راغلي چې له دوې لسیزې پوځي مبارزې وروسته لا هم طالبان د افغانستان پر نیمایي خاوره واکمن دي او د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم د القاعدې ډلې وړتیا کمه شوې ده خو دا ډله لا هم د افغانستان 11 ولایتونو کې شتون لري. اعلامیه کې همداراز راغلي د داعش او نورو ترهګرو ډلو زرګونه وسلوال هم افغانستان کې فعالیت کوي. روسیه وایي تېرو شلو کالو کې افغانستان کې د مخدراتو کار کې لا څو چنده ډېره شوې. زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اداري فساد او چې دا رسېدلی او افغانستان لا هم د اسیا تر ټولو بېوزله هیواد دی. او وروسته اعلان خبر ده چې افغانستان کې د کرونا وایروس د پرمختللې بڼې 209 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې 209 مواردو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایاند میرویس علیزي تیر ماښامه ازادي راډیو ته ویل چې د کرونا وایروس دا پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري. ښاغلی علیزي زیاتوي د کرونا وایروس د نوي ډول پیښې تر اوسه په 11 ولایتونو کې مثبتې دي. دا وایروس اوس مهال په هیواد کې په ګرځېدو دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خو له نیکمرغه قربانیان تر اوسه نه لري. ښاغلي علیزي د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه ویل چې د نوې بڼې د سرایت سرعت ډېر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. لیدونکو دا د دې ساعت لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې لوی علم مالشه.